سلامونه بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. درې کاله مې نور هم سبقان وویل. په وطن کې حالات خراب وو. د تنظیمونو ترمنځ جنگ روان وو. ما په دې 3 کلونو د کور کلی احوال نه درلود، خو یوه ورځ چا خبر راوړ چې موردینا جوړه ده، ته یې غوښتی. پر سبا یې د کلي خواته وخوځېدم. همدا چې له بولدک واوښتم د ټوپکیانو ظلم شروع شو چې ګورم هر یو 2 میله لري. یو پاټک جوړ دی. پر هر پاټک د بیلو لیډرانو عکسونه مښتي دي، خو نور شیان یې سره ورته دي. په هر پاټک کې 10-12 کسه ببرسري او 1-2 لغړزني هلکان ناست دي. څوک مسخرې کوي، څوک غېږه باسي، د چا په لاس کې تر لستوڼي لاندې کرک پټ دی، چا د کوڅه ډبه سپي په غاړه کې پړی تړلی، دې خوا ها خوا ته یې څه کوي او ساعت پرې تېروي. په هر پاټک کې له موټروان څخه پیسې غوښتې، بیا به دعوې دنګلې وې. موټروان به زارۍ کولې، کومندان صاحب والله که یې لرم، موټر مې خراب شوی دی، ټولې پیسې په موټر باندې ولاړې، اوله پیره مې ده، والله که مې افغانۍ لا ګټلې وي، د سپرلیو کرایې مې په تیلو ورکړې. صاحبه له هغې خوا تش روان شوی، خو دغو پلمو به په 1.5 ځای کې کار وکړ. په نورو ځایو کې به چې څو پورې پیسې نه وې ورکړې، قدم یې هم نشو اخیستی. یو څو ځای خو موټروان غریب څپېړې هم وخوړې. د کندهار ښار ته نږدې د بولدک دوراهي ته چې ورسېدو، د حکومت پاټکونه شروع شول. په اول پاټک کې سخت تلاشي کړو. زما په جیب کې د مدرسې کارت و، بس په همدې یې ونیولم چې ته د پاکستان جاسوس یې. ما چې هر څه ورته وویل، زه خو په مدرسه کې سبقان وایم، د هغه خبره یې ووه. آخر موټروان څنګ ته کړم چې ولې ونه یې، دا څه لانجې دې راخیستې دي، ورکه یو 2 روپۍ ورکه چې خوشی دې کي. پاټک والا سره مې جیب نیم کړ. په 2م پاټک کې بیا زموږ موټر ودراوه. یو ببرسري خپل سر د موټر په کړکۍ نه ایست. په لوړ اواز یې وویل، هغه مدرسې والا کوم یو دی؟ ما وویل زه یم وروره، خدمت وایه. له موټره یې ښکته کړم. هماغه د اول پاټک کانې دلته هم راباندې وشوې، خو دا ځل یې جیبونه راته بیخي تش کړل. شپه مې په ښار کې د یو خپلوان کره وه. یو څه پیسې مې ځینې پور کړې. پر سبا یې د کلي پر لور روان شوم. له کندهاره هاخوا هم خبره هماغه وه، هر ځای پاټکونه او د لارویانو شکول. غرمه د کجکي بازار ته ورسېدم. د هلمند سیند مې ولید چې لکه دروند سړی کرار روان و. پر سیند باندې د لرګیو زوړ پل د موټرانو د تېرېدو پر وخت لکه د بوډا سړي آواز لړزېده او ګړبېده. باري موټر پرې نه شو تېرېدی. بار به یې کوزاوه او بیا به یې لږ په لاسي ګاډیو کې ورتېراوه. هلته تر پخوا کورونه ډیر شوي وو. بازار هم لوی شوی و. 22 دوکانونه خو ما وګڼل. د بازار په منځ کې د زمینداور واډې خواته روان شوم چې چا راباندې غږ کړ، عبدالستاره. شاته مې وکتل، اکا و. هغه په کجکي بازار کې د پرچون دوکان جوړ کړی و. تر مازدیګره ورسره په دوکان کې کېناستم. نږدې ماښام کلي ته ورسېدو. کور مو بدل شوی و. د میلمنو یوه لویه کوټه پکې زیاته شوې وه. د سرای په منځ کې یوه دوکانچه جوړه وه چې شین چمن پکې ولاړ و. مخې ته یې د شبۍ د ګلانو پټی و. د شبیو بوی آن د سرای په درګاه کې د سړي په سپږمو لګېده. یو هفته مې په کلي کې تېره کړه. هلته هم وضع چندانې ښه نه وه. د حزب او حرکت د قمندانانو ترمنځ اخوډب روان و. زموږ د کلي قمندان په حرکت کې و. هغه د اکا انډیوال و. زما له راتګ چې خبر شو، یوه شپه یې له اکا سره میلمه کړم. د میلمنو لویه کوټه یې په ټوپکوالو ډکه وه. د کوټې په بر سر کې قمندان پښې غځولې وې. په څنګ کې یې د 15-14 کالو یو تک سپین لغړزنی هلک ناست و. هغوی به یو د بل په غوږو کې سره پسخېدل او بیا به یې خندل. قمندان به له خندا سره د هلک په ورنونو ګوتې ټینګولې. ډوډۍ چې خلاصه شوه، د ماخوستن لمنځونه مو په جمع سره وکړل. وروسته هغه سپین هلک له څو نورو کسانو سره ووت. څو شېبې وروسته په سره کمیس کې یوه نجلۍ کوټې ته راننوته. اوږده ویښته یې تر ملا پورې خوشې کړي وه. شونډې او غومبرې یې سره کړي وه. سترګې تورې کړې او پر تندي باندې شین خال وهلی و. ورسره یو سړی دوتار په لاس او بل ډول پر غاړه هم راننوتل. اکا په غوږ کې راته وویل، والکه ګوره چې څه ونه وایې، قمندان صاحب دغه بنډار ستا لپاره جوړ کړی. زما بیخي باور نه کېده چې زموږ په کلي کې د داسې بې شرمه نجلۍ پیدا شي. چې ښه مې په ځیر ورته وکتل، هماغه لغړزنی هلک و. ساز شروع او هلک میدان ته شو. عجیبه چمونه یې کول. تاو را تاو به شو. تیونه به یې ښورول. ساز به تیز شو او دی به هم ورسره تیز وڅرخید. بیا د ساز له درېدو سره د یو ټوپکوال مخې ته کېناست. هغه به له جیبه شنه لوټونه راوښکل. د هلک پر سر به یې تاو کړل او هوا ته به یې وشیندل.
ما اول ورته په حیرانۍ سره کتل، خو وروسته مې ورنه کرکه وشوه. اکا ته مې وویل زه ستړی یم، ځم ویدېږم. سبا ماښام له تورکي سره د کلي جومات ته تلم. هغه پر لاره راته وویل چې دلته هر قمندان همداسې هلکان لري. لمونځ مې چې وکړ، ملا امام موعظه شروع کړه. د جهاد په باب یې څو آیتونه تلاوت کړل، بیا یې څو حدیثونه هم بیان کړل. وی ویل چې د حزب اسلامي د یو کس وژل د شورویانو د 3 تنو د وژلو اجر لري. حزبیان کافران دي. هغه ډېرې خبرې وکړې، ټول غلي ناست وو. ما ویل ملا صاحب، حزبیان خو زموږ ستاسې مجاهد ورونه دي، ته څنګه پر هغوی د کفر فتوا کوي؟ هغه راته نیغ وکتل. تورکي مې لاس ټینګ کړ. ملا وویل هغوی باغیان دي، د اسلامي حکومت امر نه مني، هغوی بغاوت کړی، د باغیانو وژل روا دي. ما نور څه ونه ویل. تورکي راته کیسه وکړه چې د حزب ملایان هم حرکت والا کافران بولي، دواړه د یو بل پر ضد جهاد کوي. عجیبه خبرې مې اورېدلې. پلانکي قمندان د پلاني لور په زوره وکړه، بل قمندان د شپې د یو سړي کور ته ورولوېد، د هغه ښایسته زوی یې په زوره بوت. اکثره خلکو به خپل تنکي زامن چې یو څه ښکلي به وو د نجونو په شان په پرده کې ساتل. ځینو خو خپل زامن تر هغو چې ګیرې راتلي د خپلو هغو خپلوانو کره استول چې کورونه به یې د دوی تر کورونو یو څه امن وو. په دې یوه هفته کې مې داسې شیان ولیدل او واورېدل چې کله یې کور راباندې وغمید. ادې هم لکه چې په ما پسې مریضه شوې وه، زما په ورتګ سره رکه روغه شوه. چې هر څه مې ورته وویل چې د کوټې ډاکټرانو ته به دې بوزم، ویلې چې یا اوس ښه یم. بیرته کوټې ته لاړم. یو څو میاشتې تېرې شوې، د طالبانو تحریک جوړ شو. زموږ د مدرسې ځینې طالبان هم په تحریک کې وو. هغوی راته کیسې کولې چې څنګه یې د لارو د غلو پاټکان لرې کړي دي. له قمندانانو څخه یې وسلې راټولې کړي او په کندهار کې شریعت جاري کړی. د هلکانو ګډول، سرود، د کرکانو او سپیو جنګول، قمار، ټول غیر شرعي کارونه یې بند کړي دي. زه څو وارې ورغلم چې ما هم جهاد ته ولیږي، خو مشرانو ویل چې ستا ږیره سمه نه ده راغلې. ما به تر هر اوداسه وروسته په هنداره کې د خپلې ږیرې نوي راوتلي نري تارونه په خوند سره کتل. زړه مې غوښت چې ږیره مې ژر ګڼه شي او مخ مې پټ کړي چې زه هم جهاد ته ولاړ شم. هغه بې شرمۍ ختمې کړم چې په خپل کلي کې مې لیدلې وې. 2 کاله مې بېغمه خپل سبقان وویل. زموږ یو استاد مولوي سمیع الحق نعماني صاحب پر ما او عبدالهادي ډیر مهربان وو. هغه پر ګردو مهربان وو، زبردست عالم وو. په تقریر کې بیخي جوړه نه وه. موږ به اکثره وخت د مازدیګر او ماښام د لمنځونو تر منځ په هغه راټولېدو. د هغه خبرو ته به مو غوږ نیوه. نعماني صاحب پخوا د پنجاب په یوه لویه مدرسه کې مدرس پاتې شوی و، خو اوس راغلی و چې افغان طالب العلمانو ته تدریس وکړي. هغه په پیښوري لهجه وویل افغانان ډیر غیرتي خلق دي. د همدې دپاره خو ما د پنجاب لویه مدرسه پرېښوده، دلته کوټې لرالم چې د افغان بچو له خدمت وکم. هم د هغه خبرو راته خوند راکاوه او هم یې لهجه. مولوي صاحب د سوات و، د نسته پر ځای به یې نشتې ویل. دا عادت و چې د خبرو پر مهال په خپله ږیره کې یو ځل ښی او بیا چپ خواته ګوتې تیرې کړي. ما نیغ ورته نشو کتلی. شنې سترګې خورا سرناکې وي، سپین پراخ تندي او سره او سپین غومبورو ته به یې چې هر چا وکتل ویل به یې چې مولوي صاحب نوراني سړی دی. نورو استادانو بحث ورسره نشو کولی. دی په دلیل او خبرو کې بې ساری و. د هغه کالي او دستار مې هیڅکله خیرن نه ولیدلی، غیر له سپین رنګه یې بل رنګ کالي نه اغوستل. یو خوږ عطر به یې هم هر وخت استعمالوو چې بوی یې د سینځلو د ګلو په څیر نرم و. ځینو نورو استادانو به هم عطرونه استعمالول، خو د هغوی عطرونه تیز بوی درلود او د سړي نفس یې ورتنګاوه. پر ما او عبدالهادي د نعماني صاحب خاص نظر و. کله کله به یې موږ ته اوراد او وظیفې راکولې. موږ دواړو به هم د هغه درسونه په دقت زده کول. په دې 2 کلونو کې افغانستان ته تګ راتګ زیات شوی و. په میاشت کې به خامخا یو چا د کلي حال را رساوه. د طالبانو 3م کال لا نه و شروع چې یو کلیوال خبر راکړ چې د مور ناروغي زیاته شوې ده. بیا کلي ته ولاړم. دا ځل چې له سرحده واوښتم د پخواني پاټک پر سر د طالبانو سپین بیرغ رپیده. د پخوانیو پاټکیانو غلا او شکول مې رایاد شول، خو دا ځل چې تلاشۍ ته یې ودرولو یو تورې لنګوټې والا ځوان موټر ته راوخوت. د سنت په طریقه یې ښه پوره سلام واچاوه. بیا یې وویل ستړي مه شئ، پر لاره خو به مو څه تکلیف نه وي لیدلی. تر تلاشۍ وروسته یې ښه په عزت رخصت کړو. دې کار نو داسې خوند را کړی و چې بې واکه مې په لوړ غږ وویل د وادې سه ملا عمر صاحب له دې امارت سره له بولدکه تر کجکي پورې مې بل پاټک ونه لید. ادې خورا ډنګر او بېسیکه شوې وه. ما ته یې همدومره وویل چې زنانه تکلیف لري. د سیمې پر ډاکټرانو او اخوندزادګانو ګرځېدلې وه، خو علاج یې نه و شوی.
چا ورته ویلي و چې اپریشن غواړي. اکا ته مې وویل چې ادې به کوټې ته بوځم. هغه وویل دومره پیسې به له کومه کې؟ پر اپریشن خو ډېرې پیسې لګېږي. ما وویل یو څه به ته راکې، څه به زه په کوټه کې پوره کم. هغه وویل زه خو افغانۍ لا ولاکه لرم. چورت مې خراب و. بله ورځ مې د پلار د اکا زوی ته کیسه وکړه. هغه ویل چې وروره له اکا څخه د خپل حق وغواړه. دا دومره کلونه چې د ځمکه ورته پرېښې وه لږه ګټه خو یې نه ده کړې. هر کال څومره تریاک کوي. یاره 10 منه خو یې دا سږ کال ټول کړي دي. دغه خبره راته لکه د اختر زیری و. بېګا مې اکا ته د حق خبره وکړه. هغه راته وموسید. وی ویل ورارګله دومره سبقان دي وویل خو لکه چې ملا نه شوې. تورکي کټ کټ وخندل. د هغه د مور تور غومبري هم سره وخوځېدل. خوله یې جینګه سوه. ژیړ مردار غاښونه یې راښکاره شول. ما تندی ورته تریو کړ. تورکي او توري بلا ته مې وکتل. اکا ته مې وویل په دې کې نو د سبقانو څه کار؟ خپل حق مې دی. هغه ولاړ شو. څادر یې واچاوه. وی ویل ته لا کوچنی یې، پر دې خبرو دې سر نه خلاصېږي. ما سره ستا حق نشته. که نه منې ورشه له حاجي مولوي صاحب څخه پوښتنه وکړه. بې له دې چې زما ځواب واوري ژر یې لمانځه ته نیت وکړ. ما وویل که لوی یم که کوچنی خپل حق درنه غواړم. سبا سهار د حاجي مولوي صاحب کور ته ولاړم. هغه زموږ د کلي ملا امام و. کیسه مې ورته وکړه. هغه راڅخه پوښتنه وکړه ستا پلار څه مهال شهید شو؟ ما وویل زما نه یادېږي، ما بیخي لیدلی نه دی. هغه بیا وپوښتل نیکه دې څه وخت مړ شو؟ ومې ویل د 8 کالو به وم چې نیکه مړ شو. مولوي صاحب وویل مطلب دا چې پلار دې تر خپل پلار د مخه مړ شوی؟ ما سر وښوروه. هوکې. هغه په پسته ژبه وویل ملا صاحب اکا دې رښتیا وایي، ستا حق نه کیږي. ما وپوښتل ولې؟ هغه ویل بس همدا د میراث حکم دی. که زوی تر خپل پلار مخکې ومري میراث نه ورته رسیږي. توکل مې پر خدای وکړ. بله ورځ مې مور کوټې ته بوتله. کم ته ورغلو د عبدالهادي دوی په کور کې مو واړول. د هغه مور زما له عادي سره ډاکټر ته ولاړه. 2000 کلدارې خو پر هغه ورځ په ټیسټونو ولګېدې. ډاکټر ویل چې 15000 روپۍ د اپریشن خرچه کیږي. دنیا را باندې غمیدلې وه. نه پوهېدم چې څه وکړم. مدرسې ته ولاړم. ماښام نږدې شوی و. اودس مې وکړ. د مولوي نعماني صاحب غږ مې واورېد. عبدالستاره په خیرونه کله رالې؟ زه ولاړ شوم. د هغه لاس مې په غبرګو لاسو ونیو او ښکل مې کړ. هغه تر مټ ونیوم. ویې ویل راځه مانځه ته وخت شته، 100 منټه به ګپ شپ سره ولګو. ورسره رهي شوم. مولوي صاحب وویل هلکه څه چل دی؟ ولې خفه یې؟ ما وویل نه یم خفه. هغه ویل بچیه ما درته کتل خیخ په دې 15 وارې ووینځه. که خفه نه وې نو ولې به دې داسې کول؟ ها وایه څه چل دی؟ ما ورته د مور د مریضۍ کیسه وکړه. هغه راته څو اوراد راوښول چې دا تر هغې پورې تکراروه چې زړه دې مطمئن شي. خدای مهربان دی، هر څه به اسانه شي. سبا سهار لمانځه وروسته زه په ذکر لګیا وم چې نعماني صاحب راغی. بیا یې تر مټ ونیوم او له ځان سره یې رهي کړم. په یوه ګوښه ځای کې 100,000 کلدارې په لاس کې راکړې. وی ویل شابه دا واله د مور بي علاج دې پې وکړه. ما وویل دومره پیسې به بیا زه له کومه پیدا کم چې بیرته یې درکم؟ هغه وویل خدای لوی ذات دی او سبب به درله وکړي او که وم نشو نو ما در بخلي. بس په مانځه کې راله دعاګانې کوه، همدا مې بس دي. د مور اپریشن وشو. هغه جوړه شوه. تر اپریشن وروسته یوه هفته نوره هم د عبدالهادي دوی په کور کې پاته شو. د عادي د اپریشن ټکونه چې واخیستل کلي ته ولاړو. دا ځل مې یوه شپه وکړه. پر سبا یې بیرته رهي شوم. زړه مې غوښتل چې ژر مولوي صاحب وګورم. د هغه احسان غوټ مات کړی وم. څه موده پس ته مې له نعماني صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دومره ډېرې پیسې څنګه راکړې او له کومه یې کړې؟ هغه وویل د الله تعالی دربار ډېر لوی دی چې څه ورنه وغواړي درکوي، خو چې په اخلاص سره یې وغواړي. هماغه اوراد چې تا ته ما ښودلي وه پخپله مې هم ورد کول. بس الله را سره مدد وکړو. که نه تاله خو پته شته چې زما دومره تنخوا نشته. د هغه خبرو راته شک پیدا کړ چې دی ولې نه وي. یو مازدیګر ډېر خفه وم. له یوه انډوال څخه مې نسوار واخیست. ماښام نعماني صاحب په غوږ کې راته وویل بچې په نسوار غم نه غلطېږي. د خدای ذکر وکړه چې زړه له دې سکون راشي. زه هېچ چا نه وم لیدلی چې نسوار مې واچاو. نو مولوي صاحب څنګه خبر شو؟ دا خبره مې له عبدالهادي سره شریکه کړه. هغه هم راته خپله همداسې یوه کیسه وکړه. وی ویل یوه شپه احتلام سوی وم. نیمه شپه پاڅېدم. حمام ته ولاړم. بایلر نه و لګېدلی. ما وی که اوس بایلر ولګوم څو چې اوبه تودېږي نور طالبان به راویښ شي، بیا به راباندې پوه شي. نو په یخو اوبو باندې مې غسل وکړ. زه هم هیڅ چا نه وم لیدلی. خو سهار مولوي صاحب راته وویل بچیه په شره کې څه شرم، یخو اوبو سره مه لامبه. له ځینو نورو هلکانو مو هم ورته کیسې اورېدلې وې. په زړه کې مې د هغه مینه ورځ تر بلې زیاتېدله. زه او عبدالهادي به چې یوازې شو نو د پر صفاتو به مو خبرې کولې.
عبدالهادي هم هغه ته ډیر احترام درلود. یو ورځ موږ د مدرسې یو طالب العلم چې په افغانستان کې جهاد کاوه شهید شو. د هغه جنازه چې یې راوړه موږ ورته ژړل. د نیکه تر مرګ وروسته دا اول ځل و چې جنازه مې لیده. د هغه مخ مې ولید، تک سپین ان شونډې هم سپینې وې. ما ګمان کوو چې هغه بیده دی. زړه ته مې نه لوېده چې مړ به وي. کفن یې د ټټر په حصه کې په وینو سور و. ما اورېدلي و چې د شهید وینه نه درېږي. سخته مې خوا بده وه. د ګردو انډیوالانو له سترګو اوښکې روانې وې. نعماني صاحب راغی. د جنازې لمونځ به په ده پسې وکړ. شهید مو دفن کړ. مولوي صاحب موعظه وکړه. دغه خبرې مې هیڅ نه هېرېږي. ویل یې ما ولیدل چې بعضې طلبا جاړي. ما هم وجړل، خو د شهید دپاره مې نه دي جړلي. ما د ځان دپاره وجړل چې الله پاک ولې زه شهید نه کړم. د شهادت دغه غټه درجې ولې ما له رانه کړه. هغه د دستار په شف باندې خپلې اوښکې پاکې کړې. غږ یې ژړغونی و. وی ویل د اعلای کلمت الله په لاره چې څوک شهید کیږي هغه مړ نه دی، هغه ژوندی دی. که تاسو وپوهیږئ چې هغه اوس څومره خوشحال دی نو ټول به د خدای نه شهادت وغواړئ. اوس به ملایکو د هغه په قبر کې جنت له کړکۍ جوړې کړي وي. هغه به د جنت تماشه کوي او د الله شکرانه به ادا کوي چې دغه مقام یې ورله ورکړی. د صحابو د جهاد کیسې وکړې چې څنګه په اسلامي جذبه پر کفارو حملې کولې. په هر غزوه کې به څومره ملایک د مجاهدینو مرستې ته راتلل. په دعا کې په وار وار وویل یا الله ما له شهادت راکه، یا الله چې په بستر کې د بې غیرتۍ مرګ را لرانه کې. ما او عبدالهادي به هر وخت مولوي صاحب ته زارۍ کولې چې جهاد ته مو ولیږي، خو ده به ویل چې وخت به یې راشي. د امریکې جنگ چې شروع شو موږ ته اجازه راکړه. موږ ورغلو، خو طالبانو د کندهار په خلو اردو کې تم کړو. مشرانو راته وویل چې تاسې نابلده یاست، همدلته پاتې شئ. 3 هفتې په کندهار کې و، خو 2 شپې مو هم په یوه ځایګي کې تېرې نه کړې. هره شپه به مو ځای بدلاوه چې د امریکایانو له بمبارۍ بچ شو. هماغه کور چې برایي مو پکې شپه تېره کړې وه پر سبا یې ویشتل کېده. زموږ ډېر انډیوالان همداسې په بمباریو شهیدان شول. موږ نو ارمان کوو چې یو ځل دې امریکایان پر ځمکه په لاس راسي، بیا به ورسره ګورو. اخیر ټول وتښتېدل، هر څوک په خپله مخه ولاړل. زه هم کلي ته ولاړم. په کلي کې خورا ګډوډي جوړه وه. د طالبانو مشران تښتېدلي وه. بیا هماغه حرکتیان په ولسوالۍ کې دیره وه. خو دا ځل د حزب اسلامي قمندان نه و چې ورسره ډغرې ووهي. د حزب قمندانان ټول له طالبانو سره ولاړ وو چې اوس فراري شوي وه. د حرکت قمندانان نوې کانې پیل کړې وې. د خلکو موټران به یې په زوره بیول چې دا موټر طالبانو درکړی. ان د خلکو ټیکټران او موټر ګاټان یا موټر سایکلونه یې هم ولجه کړل. زموږ د کلي له یو سړي غویان هم بیولي وه. هر قمندان ځان ته بندیخانه درلوده. هر څوک چې به یې بد ایسېدل پکې وابه چول. زیات کسان یې په ډبولو معیوبان کړل. ډیر خلک یې بې پوښتنې بې محکمې شهیدان کړل. په هیڅ شي یې هم صرفه نه کوله. څوک نه و چې پوښتنه یې وکړي. په دې څو کلونو کې زه کلي ته نه وم تللی. ډیر شیان بدل شوي وو. کاریزونه اکثره وچ شوي وو. ډیرو کسانو خپل د انارو انګورو باغونه نړولي وو چې تریاک پکې وکړي. د اوبو لپاره یې برمې وهلې وې. دوی ورته بوړۍ ویله. څو ورځې چې تېرې شوې بیا د هلکانو ګډول او د کرکانو ساتل او جنګول پیل شول. په کلي کې یوازې په دې باندې خوښ وم چې له مور سره وم، که نه هره ورځ یې راباندې کال تېرېده. د خلکو نارواوې او بدعتونه د زغملو نه وو. نور خو لا پرېږده چې د تورې بلا پیغورونو بیخي په تنګ کړی وم. یوه ورځ چې کور ته ورغلم زما له ادې سره یې هسې کیسه پیل کړه. د شیرینو په زوی خبره شوې. مور مې ویل نه څه پېښې وي دي. په ملنډو یې وویل نور نو څه وشي، مدرسې ته تللی و چې مولوي ځینې جوړ شي، خو اوس لنډغر ګرځي، د یوې افغانۍ پیدا هم نه لري. مور مې غلې وه. هغې بیا وویل د طالبانو هغه امر بالمعروف والا نه و چې د کرکانو په سر یې د تورکي ویښتان خریلي وو. هغه چارواکو نیولی. تورکی وایي مام زړه ورباندې یخ کړ. ښه مې وډباوه. بیا یې کټ کټ وخندل. هغه پوهېدله چې دغه کیسې پر ما بدې لګېږي، خو له کسته به یې هر وخت همداسې کیسې کولې. ته وا دا به د BBC راډیو وه. له هر ځایه له هر څه خبره وه. په کور کې د هغې له لاسه وخت را باندې نه تېرېده او د باندې د خلکو چلند را باندې غمیده.